انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال په اړه له ګڼو پوښتنو سره مخ شوي، خو هغه وخت چې دوی خپلو پوښتنو ته علمي ځوابونه نه درلودل، اساطیرو ته یې پناه وروړه او د خپلو پوښتنو د حل لپاره یې د اساطیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. اسطورې که څه هم رښتیا به نه وي، خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پوښتنو ګرد الوځاوه او دوی به مطمئن وو چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پوښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زماني انسانان په اسطورو ډیر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کیږي. د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي. اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزوله ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي. هغه قدرت چې د ژوند بخلی هغه کوم قدرت ده. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تالاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخوت تعجب وکړ چې دا څه دی. شپه او تیاره د د لپاره په زړه پورې وډار شو. باد ورته جالب و. دغه ټولې پدیدې چې د ذهن یې تر د بهر مصروفاوه، د اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې لپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي. اوله برخه اساطیري ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډیره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي. هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یو زمانه کې د خپل خرافاتي باورونو پر اساس پر معتقد. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیري دوران په فلسفي دوران و. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپل پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډه کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکري او تخیلي ملګری دي. د خلقت سره او د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجوده وي او د همدې لپاره تر ننه پورې چون د نن زمانه انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له همغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت الشعور کې ځای لري. لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي. ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تېرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟ اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي.
وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغنه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانہ کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخواني ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او د ځای نوې اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږي رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید د انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غڼه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده چې ورته وایي دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا په خپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته بیا عقلاني کېږي او وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیري کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي، فلسفي حالت ته ځي او لغنه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري. هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟ یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کوو چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زموږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په موتونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي. په هغو کې ګڼې اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او فتح خان مشهوره اسطوره ده. په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغاني اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاسې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه ویوړې. د دې لپاره دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کېدای شوی هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خو خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوی، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو پر رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته،
زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده او د اسطورو لویه فامیلی له هند تر یونانا تر آریانا او تر نورو حوزو پورې تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.